صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. صدق الله العظيم. سورة سبا دوشتم سپارا او سلور دیرشم نمبر آیات. اللہ جل جلالہ پدی آیت کی تسلی ورکی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا پزمن داستان دا انبیاء کی. اللہ جل جلالہ پدی آیت کی فرمائی چی من کم کلی تا، کم علاقی تا او کم زیتا یو پیغمبر را لگلی دے او کم قوم تا، نو داغا قوم داغا علاقی داغا زی چی کم جاگیردار سرمایدار او مالدار خلق دے اغید داغی پیغمبر مخالفت کرده دے او د دې مقابله کړی دا او هغه دې دا خبره کړی دا چې تاسو کوم پیغام راوړی دی دا پیغام مونږ ښکارا منکرین. الله پاک پیغمبر علیه السلام ته نو پدې کې تسلی ده امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته چې ته خپکیږه مو دا یو دستور او یو قانون روان دي د پخوانه چې کوم زه د کوم علاقې ته کوم قوم ته مونږ پیغمبر لګو نو دا غي مالدار خلک، جاگیردار خلک، سرمایدار خلک هغه د پیغمبر او د دغه داعی مخالفت تودري او دا خبر ورته کوي چې تا کوم پیغام او کوم احکامات راوړي دي هغه احکامات او پیغامات مونږ نه منو او ورته وایي چې مونږ خو تانه په مال او په اولاد کې سیوایو، په مال او په اولاد کې سیوایو. دا دغه اسباب گمراهی او شکوره چې پیغمبرانو ته دا خبره کوي چې ګوره نحنو اکثر اموالا و اولادا، زمونږ مالونه هم تانه ډیر دي او زمونږ اولاد هم تانه ډیر دي، نو ولې تا مونږ خپل مشر وګڼو، ولې تا مونږ خپل لیډر وګڼو؟ دا کمقل او احمقان خلق دي. ځکه چې پیغمبري دا په دولت باندې نه ده، پیغمبري په دې نه ده چې یو سړی خاندانی مضبوطی، نه، پیغمبري الله جل جلاله دا د هغه ورکړه ده او دا یو داسې منصب دی د نبوت ده چې الله جل جلاله په خپل خوښه باندې انسانان لور کوي. دا منصب نه په دولت باندې ملاويږي، نه په جاگیرداري ملاويږي، نه په عقل باندې ملاويږي، تر دې چې په مهنت او په کوشش او په کسب باندې دا منصب د نبوت نه ملاويږي، بلکې منصب د نبوت صرف او صرف د الله جل جلاله خوخره چې هر چاله ورته دا وهابي شه دي، کسبي شه نه دي. نو دي کې دا حماقت دي په دې مسله نه پوهیدل چې منصب نبوت هو وهابان دي، وهابي دي، کسبي نه دي. نو دي دا کسبي ګڼه ځکه پیغمبرانو ته دا خبره کوله چې نحنو اکثر اموالا و اولاد، زمونږ مال او اولاد ته ډیر دي، تاولي پیغمبر وګڼو. نو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده. وما ارسلنا فی قريه او ندی لګلې مونږه فی قريتنا اس یو علاقیتا من نذیر پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویل دی داغي جاگیردار خلقو، مترفوها اے منعمین، داغي منعمین خلقو، سرمایداران خلقو، مالداران خلقو دا علاقی. ان دا مقوله ده، ان بما ارسلتم به کافرون، دا مقوله ده
وی انا بما ارسلتم یقینا منگ پاغ احکامات باندی ارسلتم به چتا سورا لگلی شوی پاغی سرا کافرون اے منکرون من داغی منکر یو داغی نسکو انکار کو وقالوا اول البدوی نحن اکثر اموالا و اولادا دا اسباب دا گمراهی دی چا مال دیری اولاد دیری خاندانی مضبوطی نو دے بے دا پا دماغ کی سرکشی پیدا کی دو کی سپیدا کی سرکشی دن غٹ طاغوت جوڑ شي دیوی که دا هر سپدی کی دی حالانکه دا دنیا لیدلی خبر دا کہ اللہ جل جلالہو چا سرا مددگار معاونی گٹ داغی کم من فیت قلیلت غلبت فیتا کثیرا ډیر کرتے وڑے وڑے ڈلی اللہ پا غٹ وڑو ڈلو بانی غالب کری دی نو اللہ جل جلالہ دی داغی اللہ جل جلالہ داغی خبر را نقل کی وقالوا ويلبدوی نحن اکثر اموالا من دیر زیادو پا اعتبار دا مال سرا و اولادنا پا اعتبار دا اولاد سرا وما نحن بمعذبین نیو منگا چی منگ تبا عذاب راکلیشی یعنی منگ تسوک عذاب نشی راکولے منگا معذبو نشی جوڑے دے او کچھلی راشی دا خبر دا سی نسو چل بوشی دا مال بم بچ کی سو بم بچ کی مال بم بچ کی اولاد بم بچ کی دی دا خبر ٹھیک نہ وا ځکه په دنیا کې الله په خو د مشرکین مکه وتا ابو لهب هغه هم دا خبره کوي دا هغه بچی زامنو چې ما زما اولاد مشته او حسن دا غسر او مال مسر نو ګورا الله په دنیا کې داسې بیماری را وستا چې بیا مال په کار نه راته هغه مال د خپل بیماری نه بچنه سنه بچنه بیماری نو د الله د عذاب نه څخه بچ کړو او داسې بیماری پیراله چې بل بچو په کور کې نه پرې خاو مزدورانو غلامانو ته حواله کو چې دې چتا اورځوي یو کند کې یا یو کندر کې چولیو به به د غلامانو مزدورانو کرانو باندې بیا غل روټي وړه اغيب مو ته روټي ورچوله داسې وته کې خوده بینو ځکه مرض متعدی نو په دنیا کې الله په ټول خلکو ته خودره چې ګورنی مال پکار رااله په دنیا کې او نه اولاد پکار رااله نو چې په دنیا کې پکار رااله نو په آخرت کې به څنګه پکار راشي آخرت کې ودا شړو چلیږي نه ځکه الله سره داسې پوجان او داسې پولیسان دي چې غیر رشوت خار نه دي رشوت خار غیر رشوت نه قبلې او الله جل جلاله داسې عدالت دی چې کومه فیصله اراده وکي دا فیصله د پاره رد کون کې څوک نشته دی دا فیصله رد کون کې څوک نشته دی وقل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دا جواب شکوره او اجمالی ده الله پاک وایي چې دې خلکو ته وایا چې ګوره دا مالداری او غریبی دا چا طرف نه ده دا الله طرف نه او ابتلاء ده مالدار کړي دي امتحان نه به چې شکر کوي کنه کوي شکر کوي کنه کوي په نیکو کارونو کې د خپل مال صرف کوي کنه صرف کوي په د صراط مستقیم باندې د خپل مال خرج کوي کنه خرج کوي الله په ګوري امتحان دی یو سړی غریب پیدا کړی دی مالی لحاظ سره اقتصاد لحاظ سره کمزور دی دیم په امتحان کې دی نو الله په کوئی چې ګوره دا زما تقسیم دی او ما دا ارسه کړی دی دا چا په قبضه او په قدرت کې نشته دی قل ورته وایا ان ربي یقینا رب زما يبسط الرزق فراخ کوي رزق ولمن دا هغه چا د پاره یشاو چې غواړي ويقدر او يذيق او تنګر ولي لمن يشاء سره ولې چا د پاره چې غواړي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پويږي حکم الله د الله په حکمتونو باندې اکثر خلق نه پويږي وما اموالكم تفصیلی جواب شکواله الله پاک ورته ښکاروي چې تاسو د مالونه او تاسو د اولاد د دې لایق او د دې قابل نه دي چې تاسو ماته نږدېږي زما مقربم جوړ کی بلکې هغه سره ماته نږدې دي هغه سره ماته مقرب دي امن او عمل صالحا چې دا عقیده ټکی او عمل د سنت مطابقي امن کې عقیده ته اشاره ده چې شرک ولا عقیده نه شرک ولا کفر عقیده نه بلکې عقیده درستی او عمل صالحا
عمل کوي صالح عمل کوم یو دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق نو هغه به زما مقربي هغه به بعد نږدې او هغه به زه دوچن ثواب ورکوم الله جل جلاله او په آخرت کې باغی په بالاخانو کې یعنی په جنتونو کې وي او امنون محفوظ وي سوي د هر شر د هر مصیبت او غم او تکلیف نه محفوظي وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالون استاسو ولا اولادکم او ندی اولاد استاسو بالتي داسی چې هغه تقربکم نزدیک تاسو عندنا منتا زلفا په نزدېکت باندې الا من مگر هغه څوک بنزدیکیږي منتا الا من مگر هغه څوک امنا چې ایمان راوړو یعنی عقیده درست تکړه وعمل صالحا عمل وکنیکو عمل د سنت مطابق کو فاولئک لهم جزاء الضعف پس هم د دې لپاره جزاء الضعف دوچن بدله ده دوچن بدله د کی اشاره ده چې الله پاک په یو نیکی باندې ډیر زیات اجر ورکړي من جاء بالحسنه فلو 10 امثال چا یو نیکی راوړه نو الله پاک یې لس ولا بدلی ورکو شو بس وګوره یو خبر دی کې ذهن کې واچي نقطه ده پکې باریک نقطه ده من جاء الله پاک ویلي من اتا من عمل نه دی ویلي من عمل بالحسنه فلو 10 امثالها چا عمل کو د یوینه کې لس نه کې ورکوم دای نه دی ویلي سی ویلو من جاء چا چې نیکی راوړه ګوره نیکی کول آسان دي خدای ساتل بیا سدي ګران دي نو نیکی وکاو او بیا واغه ساتم داغي ساتنه ګوره په اخلاص سره کیږي پس سره کیږي په اخلاص سره چې کوم نیکی صرف او صرف د الله د رضا لپاره وشي دا نیکی بیا محفوظه پاتې کیږي او کوم نیکی چې د الله د رضا لپاره نشي دا نیکی برباد شي نو الله پاک وایي چې نیکی راوړه نو لس ولا ورکوما همدغه ته اشاره ده فاولئک لهم جزاء الضعف پس هم دې د پاره دوچن بدللا بما په سبب دا کارونو عملو چې دي کړی دي وهم فی الغرفات آمنون او دی په بالاخانو کې په محفوظي د نتیجه د مؤمنانو ده یو په بالاخانو کې محفوظ امنون معنا محفوظون دی په محفوظ د هر شر د هر مصیبت او د هر غم او د هر دک او تکلیف نه والذین په دې آیت کې نتیجه د مجرمانو بیانې او هغه کسانو یسعون چې کوشش او مهنت کوي په آیاتنا زمون پایتونو په مقابله کې اغي کوشش او مهنت زمون پایتونو په مقابله کې دي معاجزین ای مقابلین اغي مقابله کوي زمون په عاجز کول کې یا مبتلین اغي کوشش او مهنت کوي چې باطل کې د آیتونه اولئک فی العذاب محضرون هم دا خلق په عذاب کې حاضر کړي شي بوي دا نتیجه د مجرمانو نو مجرمان دی به جهنم اورته حاضر شي جهنم اورته حاضر شي او د چا چې عقیده درستی عمل درستی اغي به الله پاک جنت ته حاضر کړي وهم فی الغرفات آمنون بخپل بالا خانو کې به هم محفوظ او په امن او په خوشحالو کې ناشتي الله جل جلاله دې زمون عقیده او عمل د سنت مطابق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین یو بیره ترجمه کوم